د افغانستان پړنۍ هم پای ته ورسېدل. د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په لومړۍ ټېسټ لوبې په 5مه ورځ کې د افغانستان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په اسپزېدو سره 699 منډې جوړې کړې، چې په دغه سیالۍ کې د افغانستان توپونکو ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړل. داسې رحمتشاه زرمتي، حشمت الله شهیدي چې غبرګې سلیزې ووهللې، خو افسر خان زازي به یوه سلیزه ووهله. د افغانستان لوبډلې و زمبابوې لوبډلې ته د 114 منډو هدف کېښوی. اوس به د زمبابوې لوبډله دغه هدف پوره کوي، بیا به د افغانستان لوبډلې ته یو نوی هدف ایږدي. که وګورو دلته ورځ هم ډېره کمه پاته ده، امکان ډېر شته چې دغه لوبه مساوي سي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د زمبابوې په خلاف د افغانستان توپ اچوونکي یو ځل بیا ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړي، چې په ټېسټ لوبه کې د زمبابوې لوبډلې ته یو ستره ماته ورکړي. په دغه سیالۍ کې د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپونه کې رحمتشاه زرمتي 244 منډې جوړې کړې، حشمت الله شهیدي 246 منډې جوړې کړې، افسر خان زازي هم ډېره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړله چې 114 منډې جوړې کړې.